مال په نوم د مهرباني وکړه خپرونې ته پای راغلی. ډیره مننه. ګورئ ما مخکې مو ویلې چې بالکل چې شپږم د جد یوه توره ورځ ده، خو اشغال که څه امریکایي اشغال وي، که عربي اشغال وي، که پاکستاني اشغال وي، که روسي اشغال وي، ټول موږ ته یو ده. چې ته اوس هم د پاکستان د چغې راوهې او ما ته اسلام وکړې، څوک وایي ته ثبوت لري چې پاکستان نه زموږ چغې وهو؟ دا بله ورځ مې دا نیکه چې په کراچۍ کې ولاړ و او بیا هغه د انتحاریانو مرکز ته ورغلی و، دا څوک و؟ د انتحاریانو مرکز نشي کولی چې د موږ یو مشر لاړ چې هر هېواد ته د تاسو مشر زیال ته کرزی تللی په هندوستان کې د غواګانو ته سجده وکړه. نو زه خو بیرغ لرم، زه سفارت لرم، ودرېږه زه یم لرم. آیا سپینه بوجۍ د کلمه دې پې لیکلې کلمې قربان شم هغه څه شی ده؟ دا د تا هم د ښځې پرتوګ درې رنګه راخیستی. تا همیشه زما تاریخ ته دا خبرې کړي، تا همیشه زما تاریخ ته دا خبرې کړي. نه موضوع ته دې راشه، موضوع ته راشه، موضوع ته دا خبرې پرېږدي. روسانو په اشغال باندې ده، پرونی روسي لښکر یې نن وروره موضوع ته راشم، معقولې خبرې وکړه. څه سوال که لرې سوال وکوه، که سوال نه لرې بیا مهرباني وکړه بل ملګری به خبرې وکوي. سوال همدا ده چې عربي اشغال، پاکستاني اشغال، روسي اشغال او امریکایي اشغال د دې څلور اشغالونو ترمنځ څه فرق ده؟ بس اوس دې مایک بند کړه، زه درته واضح کوم. ته غوږ وباسه، مایک دې بند کړه. ښه محترمه، د روسي اشغال، د امریکایي اشغال، د عربي اشغال، د پنجابي اشغال، دا څلور اشغالونه یاد کړلو چې دې په منځ کې فرق څه ده. لومړی خو باید ته دا ثابته کړې چې افغانستان رښتیا هم د عرب او د پنجابي له لورې اشغال شوی و؟ آیا د افغانستان په تاریخ کې کوم عرب د کوم افغان له لورې کوم عرب د افغان کور ته وراوختی ده؟ د کوم افغان په کور یې چاپه والې ده؟ کوم پنجابي د کوم افغان په کور چاپه والې ده؟ کوم پنجابی د سړک په غاړه ولاړ د کوم افغان تلاشي کړی ده؟ کوم عرب د سړک په غاړه ولاړ د کوم افغان تلاشي کړی ده؟ کوم عرب او کوم پنجابی د عمومي سړک روان ده او په سلګونو موټره قطار ولاړ همداسې درولی ده چې په هغې کې مریضان هم دي، زنانه هم دي، ښځې هر څه پکې دي. اشغال څه معنا؟ اشغال پیژنې؟ اشغال څه ته وایي؟ لومړی خو باید ته دا ثابته کړې چې آیا واقعا د عربي او پنجابي اشغال چې تاسې یادوئ دا شته هم؟ دا پیښ شوی ده؟ که دغه ذهنیت تاسې له ډاکومنټریو اخیستی ده، له فلمي صحنو م اخیستی ده، هغه فلمونه، هغه ډاکومنټری چې د لویدیځ کې ستاسې د ذهنونو د مینځلو دپاره جوړیږي، هغه ډاکومنټری، هغه فلمونه چې په هالیوډ او بالیوډ کې ستاسو د برین واش کولو دپاره جوړیږي، هغه فلمونه چې ملحدان، سیکولران، د خدای دشمنان د دې دپاره تاسې دپاره جوړوي چې ستاسې دا کم دماغ، دا کم ماغزه در ومینځي او د سمې لارې نه مو ګمراه کړي. روسي اشغال هغه اشغال و چې روسۍ ټانک، روسۍ توپ او سور روسۍ فوزي به د افغان په کور ننوتو، لکونه انسانان یې ووژل. امریکایي اشغال هغه اشغال ده چې سره انګریزان ته مخکې ورته روان وي، د افغان په کور به دې خېژول، افغانان به دې ورته تړل، دلته یې زندانونه لرل، دلته یې خلک شکنجه کول، دلته یې د خلکو په کورونو بمبارونه کول. ته خو عربي او پنجابي اشغال چې ته یادوې، ته خو دا هم تشریح کړه، دا څه ته وایي؟ څه معنا ده؟ موږ افغانستان ولس یو مستقل او آزاد ولس ده. راځي د اپي او د عربي او د دې خبر قاری صاحب आवाज مقاطع شو. دغه بل مچ مداخله وکړه، د قاری صاحب आवाज قطع کړه. کینه سوال دې کړی جواب ته یې وایي شوروره. دا خو دغه کس ته راځي که قاري صاحب راواخلو لطفا د اسټوډیو کې که تاسو نن ماته لږ موقع راکړئ نو دا به بهتره وي. کسان مه قط کوئ، پرېږدئ. قاري صاحب محترم، تاسو لایو خپرونې ته راشئ، صرف یو کس تاسو قطع کولی شئ، نور یو هغه به
نور کسانو سره به ګوتې نه وړئ، نه به سټیو نه کته کوئ، نه به یې پورته کوئ. ځکه زه کته کوم تاسو یې پورته کوئ، یا زه کته کوم تاسو یې کته کوئ بېرته درنه پورته کېږي. ګډوډي په سټیډیو کې نه راولئ. قاري صاحب محترم مهرباني وکړه. قاري صاحب زما غږ صحیح ده مبین صاحب؟ غږ دې صحیح ده، مهرباني وکړه. نو مبین صاحب محترم د دغه ورور په ځواب کې مې ویل چې روسي اشغال، امریکایي اشغال او انګریزي اشغال چې د افغانستان په تاریخ کې تیر شوي دي هغه واضح تعریفونه لري، ملت ته څرګند دي، ملت ته معلوم دي. او هغه څه چې د دغه اشغالګرو ملګري د ولس په د ذهنونو دپاره تبلیغوي او پروپاګند کوي هغه دا دی چې دوی د عربي او د پنجابي اشغال نومونه اخلي. موږ وایو چې راځئ نتایجو ته کینو، راځئ نتایج د اعمالو وینو، راځئ د دې پروپاګند نه تیر شو. ته د امریکایانو ګوډاګی یې، د امریکایانو غلام یې. جنگ د هم د امریکایي په لاس کې و، سوله د هم د امریکایي په لاس کې ده. که جنگ د کولو هم د امریکایانو په قمانده د کولو، نن که سوله کوي بندیان د امریکایي په امر خوشي کړل، مذاکراتو ته امریکایانو په غوږ ونیوې، رایې وستې ماته یې په دوحه کې کېنولې. د دوحې تړون د اساس په توګه نه منلو، غوږونه یې در تاو کړل، در وی پیچل، د دوحې تړون د اساس په توګه ومنلو. بیا چې مذاکراتي ټیم درغی تا بیا انکار وکول چې زه په قندهار کې مذاکرات کوم، په بل ځای کې نه کوم. اوس به په 5 د جنوري بیا وګورو چې بیا د امریکایان غوږونه در تاو کې را به دې ولې او قطب کې په دوحه کې به دې کېنوي. که زه د پنجابي غلام یم، که زه د پاکستان غلام یم، یوه خبره خو تم په ما ومنه، امریکایان راغلل ستا په سر زما سره معامله وکوله، ته یې خبر هم نه کړې. 15,000 بندیان یې خوشې کړي، ستا په سر زما سره معامله وکوله، قراردادونه تا ورسره لاسلیک کړي وو، ستراتیژیک تړونونه تا ورسره ولې د وتلو تړون دې ما سره لاسلیک کړو، د طالب سره یې لاسلیک کړو. نو که زه د پاکستان غلام یم، ته هم د ما په سر د پاکستان سره خو یوه معامله وکوه، او ته په ډېره بې شرمۍ، په ډېره سپین سترګۍ د پاکستان د لومړي وزیر نه غواړې چې ما د موقت حکومت مشر وټاکه. ما د موقت حکومت مشر وټاکه. د عمران خان نه ته غوښتنه کوي، د عمران خان نه ته غوښتنه کوي چې د موقت حکومت مشر ما وټاکه. خو که زه د پاکستان غلام یم، راځه نتایجو ته سره کینو، راځه عمل میدان ته سره لاړ. پاکستان ته خو د خوارۍ زارۍ وکړي، طالب ما سره خبرو ته کېنوه. طالب درته ویل چې څو پورې چې د امریکا سره قضیه خلاصه نه کړم، ستا سره زه خبرو ته نه کېنم. هر قسم امتیازات د پاکستان ته ورکړل. په طالب د بیا هم دا ونه منله. طالب درته ویل چې زه اداره په رسمیت نه پیژنم، زه تا د یو جهت په توګه پیژنم، خو د افغانستان د مشروع دولت په توګه د په رسمیت نه پیژنم. طالب باندې دې ومنله، څومره زارۍ د پاکستان ته وکولې، څومره امتیازات دې ورکړل. بارډر منیجمنت لاسلیک کړو، د آیسای مستنطقینو ته په کابل کې وخت ورکړو چې هغه د هلته د بندیانو نه استنطاق وکړو، د هغوی دپاره د خلک ووژل، هلته خلک دې ورته ډېر زیات خلک دې ورته ووژل. کوم امتیاز تا ورنه کړو؟ ولې تا ته څه وکولی شول؟ ودې کې څه درته وکړي که نه؟ اوربند غواړي د پاکستان په خوله، اوربند غواړي، ودې کې اوربند درته که نه؟ بل امتیاز غواړي د پاکستان نه، خو ودې کې درته پاکستان د غواړي چې زما بدن به راخوشي کوي. زه د امریکایانو نه غواړم چې د تور لیست نه بعد د اسلامي امارت د مشتبات دی. زه د امریکایانو نه غواړم چې د افغانستان نه به وځي. ما غوښتنې دي مخکې کوم نه، زه تا ته دا غوښتنې اصلا نه مخته کوم، ځکه ته د دې واک نه لرې، ته د دې صلاحیت نه لرې. زما بندیان ولې په قرار چې نه تا ته خوشي کوه، تا صلاحیت ده، ته یوازې مزدور پیردار یې او په ټیټ دې خوشي په ذلیل مخ دې خوشي کړل. بیا وایم چې زما بندیان در سره دي، زما بندیان تا نه نیولي دي، نه ستا په واک کې دي او نه ته د خوشي کولو صلاحیت لري. دا بندیان به ته خوشي کوې. د امریکایانو نه یې غواړم، تړون مې د امریکایانو سره ده، ستا سره زه هیڅ په دې اړه تړون نه لرم. ستا سره که زه خبرې کوم، مذاکرات کوم، هغه ستا سره زه په دې کوم چې ستا په آینده زه در سره غږېږم چې ستا آینده باید په دې خاوره کې څه وي.
نور زه نه ستا سره د افغانستان په راتلونکي نظام غږېږم، نه د افغانستان په راتلونکي حکومت در سره غږېږم، او نه دا واک زه تا ته درکوم. ته یو مزدور یې، جیر یې، غلام یې، تا خاوره خرڅه کړې ده، تا ناموس خرڅ کړی ده، تا وطن خرڅ کړی ده، تا هیواد خرڅ کړی ده، تا اسلام دین خرڅ کړی ده. ته د دې وړ نه یې چې ستا سره زه په دې اړه خبرې وکړم. ته د دې وړ یې چې تا زه د دار میز ته کش کړم، نه د مذاکراتو میز ته. ته باید د دار میز ته کش شي، ته باید په دار وزړول شي. دا چې امارت د تا سره خبرې کوي، مذاکرات در سره کوي، دا د امارت له لورې په تا باندې یو ترحم ده، انعطاف ده، نرمي ده تا سره. کني تاریخ وګورئ، د ګوډاګیانو سره، د غلامانو سره ملتونو خبرې نه دي کړي، هغوی په دار زړولې دي، د هغوی نه سر جدا کړی ده، هغوی د مچي په تار حلال کړي دي. ستاسې سزا دا ده، ستاسې سزا هغه دا نه ده چې دا سره د مذاکرات وشي. بیا موږ وایو چې که موږ د پاکستان غلامان وو، که موږ د پنجاب غلامان وو، خو پنجاب نه یوه خبره، پنجاب د موږ په سر تاسو سره معاملې کوي که نه؟ پنجاب د په موږ به اوربند ومني، تنه په موږ ومني، پنجاب د په موږ ومني چې موږ د یوې رسمي حکومت په توګه وپېژنو، پنجاب د په موږ ومني چې د مشورتي جرګې هغه پرېکړه لیک موږ د اساس په توګه ومنو، پنجاب د په موږ ومني که نه چې د ملګرو ملتونو اعلامیه هغه تاسو سره چې کومه اعلامیه امریکایانو لاسلیک کړه هغه موږ د اساس په توګه ومنو. موږ درته وویل چې د دوحې تړون په اساس په توګه منئ، چې هر خواته لاړ شئ، چې هر خواته لاړ شئ، در باندې ومنله او که نه در باندې ومنله د الله په فضل، د الله په نصرت او د دې ملت، د دې ویاړلې ملت په ملاتړ.